د یو وخت خبره ده په یو کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د ښځې نوم جمیله و او د سړي نوم کمال و. خو جمیله ډېره غټه وه چې د هغې وجې د کمال نه وه خوښه. بس ښځې نور زما تا سره ګزاره نه کېږي. زه به ځان له اوس خامخا بل واده کوم. زه ته خو واده وکړه بیا به ګورو. داسې عمل به درسره وکړم چې یاد به ساتي. او دغسې به روزانه د کمال او د جمیلې په کور کې جګړې وې. یاره والله دا خو زما منیم نه او د زور یم نیم. دومره غټه د سمتي دی. ځم چې ته په پټه به وتښتم واده به وکړم. او دغسې یو ورځ کمال جمیلې ته د طلاق کاغذ په کور کې پرېښودو او د بلې ښځې سره لاړه واده یې وکړ. کماله تا سره به زه ګورم واپس په کور ته راځي نه څه. داسې به دې کم چې یاد به ساتي. خو د دې خبرې یو کال وشو کمال کور ته واپس رانغی. اوس په جمیله ډېره خفه وه. په دې کلي کې یو سړی و چې د هغه نوم رحیم و. رحیم ډېر غریب و. د ده سره یو خر و او رحیم به په دې خر روزانه ځنګل ته ته او هلته به یې لرګي کټ کول. رحیم به د خر ډېر خیال ساته خو د هغه خر ډېر ناشکره او سست و. خو د رحیم په خر کې یو کمال و چې هغه به د رحیم سره خبرې هم کولې. یاره زه خو په دې ژوند ډېر خفه یم. کار مې هم ډېر ګران دی او خوراک هم سم نشته. ظالمه ته اوس هم ډېر ښه یې. د ډېرو خړو نه ښه ژوند تېری. شکر وباسه. یاره چې ځم چې ته انسان وي چې ته سم ښشته ژوند به مې تېرو. داسې د خرو ژوند مې دی. چې کله به شپه شوه نو یو طرف ته به خر خپل سوچونه کول او رحیم به خپل سوچونه کول. او د رحیم ارمان د یوې غټې ښځې سره د واده و. اکثر به رحیم د غټې ښځې خوبونه هم لیدل. او د سهارې به روزانه رحیم خر د ځان سره په زور بوته. هلکه دې اسم لګیا د لرګي کټ کوي. سمه موقع ده. زه خو یم چې وتښتم د دې غمونه به خلاص شم. او دغسې رحیم لګیا وي لرګي کټ کوي او خر ته لاړ شي وتښتي. او خر ډېر خوشحاله وي په ځنګل کې منډې وهي چې اچانک یوې اونې له په ډغره ورشي او ناګهانه د هغې اونې سره یو جن پیدا شي. زه د دې اونې جن یم او تا را بیدار کړم. وایه ستا ارمان پوره کړم. داسې وی جین بابا رښتیا به که دروغ وی ته زما ارمانونه پوره کولی شي. زما خو ډېر زیات ارمانونه دي. او هره زه رښتیا ویم زه ستا سره 3 ارمانونه پوره کولی شم. به زما خو لومبی ارمان دا دی چې ما نه انسان جوړ که او زما د نیک نه هر جوړ که چې زه ترې بدله واخلم. او دې نه پس هغه جن د خر نه انسان جوړ کړي خو هغه انسان د کمال په شکل وي. هله تا خو په رښتیا ما نه انسان جوړ که. تا خو زما د زړه غټ ارمان پوره که. اوس راته بل ارمان وایه چې هغه هم درله پوره کړم. بس اوس زما ډېر غټ ارمان پوره شو. بل ارمان به ته زه بیا وویم. یاره که داسې وشو ما نه خو خر جوړ شو او تا نه انسان جوړ شو. بس نن نه پس زما نوم رحیم دی او ته زما اوس خر یې ښه. او دې نه پس رحیم خر د ځان سره کور ته بوځي. یلکه خره شابه که نن څه موږي شوي یم له خوراک خو راته واچوه چې څه وخورم. اوږې شوې زه چې ته لاړ شو سګریا میا وخوره. زه خپله موږی شوی یم. ځم چېرته چې ځم څه وخورم. او بیا هغه په کلي کې ډېر وګرځي. پیسې ورسره هم نه وي او د خوراک هم څه پیدا نه کړي. یاره تا خو ګیا وخوړه موړ شوې خو زه خو ډېر زیات وږی یمه. زه به څه وخورم. ورشه هلته کمره کې دال پراته دي او وخوره چې موړ شي. هره ته اوس هم ښه ما خو چې انسان به شم نو څه ښه خوراکونه به کوم. زه به اوس تش دارونه خورم. بس اوس په ګزاره وکړم او سهار به بیا ځان له څه بندوبست کوم. او چې کله سهار شي نو خر چې اوس د کمال جوړ شوی وي کلي ته راوځي. خو لږ ساعت پس هغه له یو بابا مخې له ورشي. یلکه کماله دا چېرته تللی وي؟ دا پسې خو دې ښځه ډېره زیاته خفه ده. یا بابا دا ته څه وې؟ کمال څوک دی او زما ښځه کوم ځای کې ده؟ مزو د کار پرېښودې څه دا نهار سیر شوي دي. راځه چې درته اوس وښیم. او دې نه پس بابا هغه د ځان سره جمیلې کره بوځي. یا لورې دا وګوره دا پېژنې دا کمال نه دی.
ولې نه بابا دا زما خاوند کمال دی که نه ته زه پرېښوم یې سړیه دا ته چېرته تللی وي تا پسې خو زما زړه وچاودو صحیح الله ته وایې چې واده دې کړی دی او که نه تا سره به زه اوس ګورم پرېږدم خو دې نه یاره جیدا ته څه وایې زه خو نه پوهېږم زه خو کمال نه یم لیونی شوې څه او رښتیا دا راته ووایه تا ما ته طلاق او خاوند څنګه پرېښود تا ته ویم اوس راته وایه کمال یې که نه یي زه کمال نه یم زه خو خر یم ښه نو لکه ته داسې ال نه وې ما ته او دغسې جمیله هغه خر چې کمال ته جوړ شوی وي ټوله ورځ قسم ووښي ښه کماله اوس خو مې دا ځل پرېښودي خو که بیا یې داسې کار وکړو نو بیا به دې نه پرېږدم ښه یاره د دې نه خو خر خو ما داسې په غم وړېدم اوس په دې نه ځان څنګه خلاصوم دا ته بیا څه سوچونه کې بیا د دویم واده سوچونه کې څه نه ښځې زه خو یم چې سهار د شاپینګ له بوځم داسې وې ته رښتیا وې بس لاړ به شو که نه او بل طرف ته رحیم چې اوس د خر جوړ شوی وي ډېر پریشانه وي یاره دا خو ټوله ورځ تېره شوه حیرانه وئ څخه مه پریشان دی چې چېرته به تلي او دغسې ټوله شپه تېره شي او سهار کمال او جمیله بازار ته روان شي یاره ته به ستړی شوې دلته کښېنه دمه وکړه ده او که نه لږه کښېنم چې دمه شم څه مستړي شوم ښه ته کښېنه او زه درله اوبه راوړم او دې نه پس خر چې اوس د کمال جوړ شوی وي دوه خپلې او دوه پردی کي او وتښتي او کمال سیده ځنګل ته هغه جن له لاړ شي جن بابا ما نه واپس خر جوړ که زه ډېر زیات پریشانه یم دا به دې په ما احسان وي حزه به سیده ستا دو ارمانونه پاتې دي راته ووایه چې دا دوه ارمانونه دله پوره کړم بس زما یو ارمان دا دی چې ما واپس خر که او زما د نیک نه واپس انسان جوړ که او دویم ارمان مې دا دی چې ښه ډېر مال او دولت او پیسې راله راکه او دې نه پس هغه جن د خر هغه دوه ارمانونه هم پوره کړي د کمال نه واپس خر جوړ شي د هغه په ملا باندې ډېر مال او دولت پروت وي او بیا په خوشحالی کور ته روان شي یې لکه خړه د اچانک بیا سور شو تا نه خو واپس خر جوړ شو او زم انسان شو او دې نه پس خر رحیم ته ټوله قصه بیان کړي تا څه وې ته رښتیا وې او دا راته ووایه چې دا مال او دولت ته چا دي نه که دا مې تا له دا به جن نه راوړه بس نن د پس زما توبه ده همداسې خر هیمه په دې کې خوشحاله او دې نه پس رحیم په هغه پیسو باندې په کلي کې ځان له یو کور هم واخلي او یو کاروبار هم شروع کړي خو نه که رښتیا ما درته یو خبره کوله ښځه چې د هغه ډېره ښه کشتبته ښځه ده او ایله ستا د خوښې ده واده ورسره کښېنه نه مړه دا څه وې نو ما سره به واده وکړي او که نه راځه سبا به ورشو که نه او په سبا باندې دوی دواړه د جمیلې کره لاړ شي یاره جي دا زما به خر دی د ده نه کمال جوړ شوی او تاسو ښه سموالی دی ده راته ټوله قصه وکړه وی داسې وې ته رښتیا وې ما خو دې سم بخولی دي وی ما پیده نه غواړم خره خفه نه شي خو رښتیا بله خبره مې کوله د راته وي ستاسو څوک ستم نه نو ما یې که ما سره واده کې زه به د ډېر خیال ساتم داسې وې ته رښتیا وې بس صحیح ده که نه خوښه مې ده ښه او دغسې د دې نه پس د رحیم او د جمیلې واده هم وشي د رحیم د زړه ارمان هم پوره شو او جمیلې ته د مینې خاوند هم ملو شو